ښه ورځ ولرئ ته په انګلیش کې څه وایي ښه ورځ ولرئ ته په انګلیش کې وایي have a nice day have a nice day تیاره شه ته په انګلیش کې څه وایي تیاره شه ته په انګلیش کې وایي get ready مشکل څه دی ته په انګلیش کې څه وایي مشکل څه دی ته په انګلیش کې وایي what is the problem آیا زما غږ اورئ ته په انګلیش کې وایي do you hear me یو دقیقه صبر وکړه ته په انګلیش کې وایي wait a minute موږ انتظار نشو کولی ته په انګلیش کې وایي we cannot wait ته غپ لګې ته په انګلیش کې څه وایي ته په انګلیش کې وایي you are kidding هغه ښایسته ده ته په انګلیش کې څه وایي ته په انګلیش کې وایي she is beautiful هغه ښایسته دی ته په انګلیش کې څه وایي ته په انګلیش کې وایي he is handsome نو تاسو دلته کې وکړو چې ما جینۍ لپاره بیوټیفول او الک لپاره مې هینډسم استعمال کړو د جینۍ لپاره بیوټیفول استعمالیږي او د الک لپاره هینډسم استعمالیږي دا ډېر ګران دی ته په انګلیش کې څه وایي ته په انګلیش کې وایي it is very expensive هغې سره ډېرې پیسې دي ته په انګلیش کې څه وایي ته په انګلیش کې وایي he has a lot of money مننه داسې نور ویډیوز لپاره مونږ لایک اینډ فالو کوئ او د مکمل درسونو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کوئ زه جاړم ته په انګلیش کې څه وایي ته په انګلیش کې وایي I am crying زه خوشحاله یم ته په انګلیش کې څه وایي ته په انګلیش کې وایي I am happy زه خفه یم ته په انګلیش کې څه وایي ته په انګلیش کې وایي I am sad زه وږی یم ته په انګلیش کې څه وایي ته په انګلیش کې وایي I am hungry مننه داسې نور ویډیوز لپاره مونږ لایک اینډ فالو کوئ او د مکمل درسونو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کوئ مننه ته ولې ناوخته راغلې ته په انګلیش کې څه وایي ته ولې ناوخته راتلې ته په انګلیش کې وایي why did you come late هغوی زما روریان دي ته په انګلیش کې څه وایي ته په انګلیش کې وایي they are my brothers هغه یو ډاکټر دی ته په انګلیش کې څه وایي ته په انګلیش کې وایي he is a doctor هغه فاطمه ده ته په انګلیش کې څه وایي ته په انګلیش کې وایي she is Fatma زما وخت مه ضایع کوه ته په انګلیش کې څه وایي ته په انګلیش کې وایي don't waste my time
مننه. داسې نور ویډیوز لپاره مونږ لایک اینڈ فالو کوئ او د مکمل درسونو لپاره زمونږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کوئ. مننه. ما لپاره انتظار وکړه. Wait for me. Wait for me. زه تا لپاره انتظار کوم. I am waiting for you. I am waiting for you. آیا زه تللی شم؟ Can I go? Can I go? Or may I go? Or may I go? چغې مه وهه. Don't shout. Don't shout. په آرام خبرې کوه. Talk slowly. Talk slowly. د داسې نور ویډیوز لپاره مونږ درسره لایک او follow کوئ اور د مکمل درسونو لپاره زمونږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کوئ. شکریہ. ما لپاره انتظار وکړه. Wait for me. Wait for me. آیا زه تللی شم؟ آیا غواړئ چې انګلیسي په کم وخت کې زده کړئ؟ آیا غواړئ چې انګلیسي په خپلو کورونو کې زده کړئ؟ آیا غواړئ چې انګلیسي په پښتو ژبه کې زده کړئ؟ که جواب مو هوی زه دلته زمونږ دا نوی ټیک ټاک اکاونټ منشن کومه. دا در سره لایک او فالو کوئ. په دې باندې به مونږ تاسو لپاره هر ورځ د انګلیسي نوي نوي درسونه اپلوډ کوو. هغه درسونه تاسو ځان سره لیکئ او که څه مسله وي نو مونږ ته په کمنټ باکس کې ووایئ. مننه.